دې سره به څه کې. نو ما یو ځای بیان کوي او بابا وی کوتک دې خدای لري. میں بابا جی دو خبریں واورا میں کوتک علاج نه دی او ما ته باندې ما ته پته ده زم ډېر خپې جانا خدای ته چې د کور نه بارې نو برید دې جګه کړي چې کور ته نه نوځي بیا برید لاندې موږ ته خپل خلک معلوم دی ټول. پخوا بلا بیا هم ښځې خاوندانو منځ کې یو ښه ژوند او ښځه به د خاوند نه یارېده. اوس خو خدای شته که خاوند ورته مولی ګازن هم ښکاري مستې شو. نو څه به کې ښځې سره په څه به سمې په والو نه بلکل نه. ښځو له وال منع دي ډبول منع دي د ښځې په شریعت کې وانشتق قرآن شریف کې راغلی دي. خو په دریم نمبر مونږ به یو ځای کې وټیم لا شته خیر دی ښه فکر مه کوئ وخت لا شته. په دریم نمبر او کومې ښځې له وال دي هم واورئ. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن. کومې ښځې چې ناشیزې وي د نشوز نه تاسو یاریږئ. نشوز دوه معنی لري نو یو هغه ښځه چې خاوند ته یا سخر خواښې ته رابرغېږي سترګې ورته رانیغې کړي ښکرې ورسره وایي جوابونه ورکوي یو خبره کوي او دا جواب ورکوي یو دا ښځه. بعضې ښځې وي هغې بلکل په سر د پاسه غوړ منګي وي بس په معمولي خبره غوسه کېږي اوچتېږي راخلاصېږي ځان باندې ټوله محله خبر کړي. دویم ناشده څه ته وایي فاسقه ښځه چې پر ستر پر پرده نه کوي سړو سره خبرې کوي. دې زمانه کې په موبایل پردو هلکانو سره خبرې کوي. دا ښځه یادی شریعت. که چېرته کټوۍ کې ته مالګه زیاته شه په هغې وال ټکول نشته. دا خو انسان د غلطي پې کېږي. که چېرته استري کوله او لمنې د لو وسوځوله انسان د غلطي کېږي په دې وال ټکول نشته په شریعت. غوړي ته توی شو چای ته توی شو په شریعت کې په دې وال ټکول نشته انسان د غلطي کېږي. په دې دوه شته خو هم دریم نمبر اول کې قرآن وایي فعظوهن نصیحت ورته وکړئ. پوهه که چې ښځې داسې مه کوه ګناه ده زه هم خفه کېږم الله هم خفه کېږي. ګورئ دا شی به نه کوې رابرغېږې به نه. وللرجال علیهن درجه د سړو په ښځو درجه ده. دې سار نه غرمې پورې ګرځي او بیخې ووت په ګوډونو په چارې او په زمیندانو او ماښام کور ته راشي نو ښځې باندې خامخا ستړې به کله به غوسه هم ورځي ډوډۍ چای به هم ونه ښځه پخوي جامې به هم ولینځي. نو نصیحت ورته وکړه چې ځان نه به دغه نه جوړی ښه ښکراوره جوټه مې خبردانه نه جوړی چېر چاته ښکرې اړمې. دا په شریعت کې ګناه ده او فاسق ګناه ده ګناه کبیره ده. دا شی به نه کوي. که په هغې هم سمه نه شوه نو بیا واهجروهن فی المضاجع بیا ورسره کټ جدا که ملاسته جدا که هم په کوټه کې دننه حجرې ته به ترې کډه نه وړئ. کوټه کې دننه په دې وجه چې زه ښځه به ستومانه شي نو جوړه به خدای پاک ضرور کړي د جرګې ضرورت به را نه شي. او که تا ته کډه کوډه واغېسته حجرې ته لاړې نو شیطان پکې وسوسې اچوي نو روانه به نور هم زیاته شي. کوټه کې دننه به روانه کړې ښځې سره چې روانه راشي نو کډه کوډه به دې زمانه کې ګورې دا چلونه کې والله که پروا در باندې وساتي. نه پخوا به ښځې وې خاوند نه خفه دی او جړل به اوس هغه شی نشته چې ته ترې خفه شوې به چې بلا در پسې چړو رابرغ نه شي. یعنې د یو ښځې خاوند جنګ په سر راغلی مونږ خو اکثر بیا جرګې کوو وې دا ټوخېږي نو مې علاج ولو کوي بې ختلي نه مې بلا هر څه خرڅ کړل او ټوخېږي ټوله شپه مونږ د خوب او باسي نو مې بوډا دی نو ټوخېږي به نه نو زه څوکم ما د خوب او باسي مې غوږونو کې مالوچ ورکړه. اوس څه کوې چې ټوخېږي نو وجنې کور نه بار شړې نو ګورې دا غلطي ونه کوې. بیا که خفه شوی وی چې زه خو ځم سې روزې له نو چله به نو بیا 4 میاشتې نو بیا کال والله که تپوس دې مو کړي دا چل به نه کوې. رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي کور کې غوټه کې دننه روانه وکړه او که په هغې هم سمه نه شوه نو بیا وضربوهن بیا ووهه
ګوره دریم نمبر کې شو. نو خلک وایي شریعت دوالو هلکه ډاکټر صاحب چې کله په وجود دانه راوخېږي اپریشن کوي که نه کوي؟ ګوته چې څښا شي پرې کوي که نه پرې کوي؟ نو ته خیر د که اپریشن ولا کوې، ما خو ولا اپریشن نه دی کړی، تا خو ولا غونډه ګوته وسیرله، تا خو ته لاس پرې کو، مونږ خو ته لاس نه دی پرې کړی. ولې نوی اپریشن ځکه کومه چې نور وجود بچ شي، یعنې دا بس ښه شي. نو زم ویم شریعت وی والته کول ځکه معمولي غوندې پکار دي چې دا ټیک شي او د دې نه دا فساد خور نه شي. لوڼه به هم دا چل زده کوي بیا. ښه وهل څنګه دي بیا په دې هم ځان پوه کا. شریعت کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، وی چې وال کوي په مخ باندې کوي. سپیم په مخ وال ګناه ده، خرم په مخ وال ګناه ده، غویم په مخ وال ګناه ده. دا د ډول ځای دی، ښځه به په مخ بالکل نه وي. کوم خو چې لاس اوچت کړي چې چړاق شي په دا مخ یې ووایي، پوزه وله کږه کړي، غاښ ته وباسي، بیا ډاکټر له په خپله بوزي ښځې وایي چې غږ مه کوه چې دا خاوند والی وایي دا کټه پرېوتې وم. ډاکټران هوښیار بیا پې خفه کېږي په خپله په مالوچو ټکورونه ورکوي. نو ولې دی واله؟ رسول الله مبارک فرمای لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد، وی چې څنګه مرایان خلک وي نو ښځه به هغسې نه وي. وی بیا دې ورته وروسته حاجت پېښېږي، نو چې وروسته دې ورته حاجت پېښېږي نو ولې سار نه وهل کې ټکول کې ملامته به بیا ناست په مخ به نه وی. نو زمونږ فقها د دې نه مسلې وباسي، وی په مخ په حکم کې هر هغه ځای دی چې هغه د ډول ځای وي، د ډول په ځای به ښځه نه وی. په سر به نه کې، سر د ډول ځای دی. ولې ښځې پکې کالي اچوي او چې تور شي سپین شي نو توری یې، په مرۍ او په سینه به نه وی، دا هم د ډول ځای دی. ګوره دلته په جامو ګلکاري کوي او امیل ګله بنده چوي، په دې لاسونو ګوتو به نه وی ښځه، دا د ډول ځای دی، ډول په ځای وال منه. دې پکې ګوتمې اچوي، دلته بنګړې اچوي او چې کله هم دا نکریزو باندې خشته کوي. ښځه خفه کېږي په دې ځایونو په داغونو، لاندې پخپو به نه وی، دا د ډول ځای دی، پازیب پې اچوي او نکریزه پې پورې کوي. نو ما ته طالب چټ راوړېږي په کم ځای ووو، ځکه چې په لاس او پښو او په سر او په مرۍ او په سینه نه مې په کم ځای ووو. مې په دې املا ډب ورکوه هم شریعت څه وایي؟ حضور پاک فرمایي ضربا غیر مبرحین، سخت وال به نه